اصلي خبره دا ده چې افغانستان پاکستان استخباراتي ادارې غواړي چې استراتیژیک ساحه یې جوړه د کابل هر احمد راځي دا به د پاکستان مشروع او غیر مشروع ګټې او قرارداد پخوا د پاکستانی ریاست مخالف خو اوس یې ملاتړ پر طالبانو د جانا چکزي تازه گزار او د جنرال موبین لخوا د هغه منافقانه څیره رسوا کېدل. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. هر افغان پښتون جنرال موبین د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان چکزي یو افغاني ویډیو نشر کړي چې لندن کې د افغانانو غونډې ته وینا کوي. ځان په ویاړ سره افغان ګڼي او وایي چې پاکستاني استخبارات د لسګونو کلونو راهیسې افغانستان کې لاسوهنه کوي او د نیابتي ډلو په مرسته غواړي افغانستان بې ثبات او برباد کړي. جنرال موبین ورسره لیکلي چې له کاکړ وروسته دا د بل پاکستانی چارواکی هم رسوا شو. دا هماغه چکځای دی چې نن سبا د پاکستانی ریاست په استازیتوب پر افغانستان او طالبانو تورونه لګوي او غواړي چې پاکستان او امریکا په ګډه پر افغانستان برید وکړي. جنرال موبین زیاته کړي زه به خبرې نه کوم چې بیا پالیسي خرابېږي او پاکستانیان دې لګیا وي چې هر څه وایي خیر دی. که د سړي زامن نه شوی و اونۍ وروسته بیا ننداره کوي چې له الفه تر یا پورې چیغې اسمان ته باسم که نه. پوره دېرش ورځې مې څه ونه ویل چې اړیکې به جوړې شي خو نه جوړېږي نور بس دی. د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جانا چکزي تازه مرکه کې ویلي چې د افغان طالبانو قمندانان د ترهګرو ملاتړ کوي. جانا چکزي د جیو نیوز سره په یوه مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو لپاره پټنځایونه شته او دغه پټنځایونه په پاکستان کې د ترهګرو سره تړاو لري. هغه وویل هغو پټنځایونو ته د تلو اړتیا ده چې له هغه ځایه دغه شبکې فعالیت کوي. نوموړي ویلي د افغان طالبانو قمندانان د ترهګرو ملاتړ کوي. ترهګر د پاکستان له پولو را اوړي او بریدونه کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.